خالد بن الولید رضی الله عنه ناشنا انسان او د جهاد سره د هغه ناشنا محبت هغه وی دوه شپې دي د حدیث امام احمد راوړی وی دوه شپې دي یو هغه شپه ده چې ناوي جنۍ زما په خوا کې او زه په دې جنۍ باندې سخت مین یم لکه یو سړی دی واده وکړو ناوي جنۍ راله کمرې ته او دی په دې جنۍ باندې سخت مین دی او اجازت ورته ورکړې چې زه ورځه جنۍ ستا په انتظار کې دی به څومره خوشحاله تاسو وایئ چې جنۍ باندې مین هم نه یې او هسې د واده شپې څومره خوشحاله شپې په ځمکه لګي نه لګي چې بیا په دې جنۍ میني او یا وی داسې ووایي چې یو سړي ته زیری وکړې چې الله دله زوی درکړو څومره خوشحاله یوه شپه دا ده او یوه شپه دا ده چې سخته شپه یې سم جمع تکه توره تیاره تکه توره تیاره او واورې ورېږي او زه هلته پروت یم په دې انتظار کې چې دشمن ته به مخامخ کېږم او د هغه سره به جنګ کوم نو زما د دویمه شپه خوښه ده اولنۍ مینه ده خوښه زما وی دغه شپه خوښه ده چې تکه توره تیاره ده واورې ورېږي باران او سخت حالات دي سم جمع دی او زه د دشمن په انتظار کې ناست یم خالد بن الولید هغه انسان چې جنګونه یې پېژني او جنګونه هغه پېژني هغه جنګونه پېژني او جنګونه خالد بن الولید رضی الله عنه پېژني خو د په سیرت کې ناشنا خبر راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړې ده وی کله نه کله به د قرآن راواغستو هغې ته به جړا شو ملګرو به دې تپوس وکړه ابو سلیمان ولې جاړې وی لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن یا شغلني عنك الجهاد دا به وی دی جهاد د قرآن نه مشغول کړی ما یعنی زه ډېر تعجب کوم دې خبرې ته ورب الکعبه چې کله خالد الله ته مخامخ شي د قیامت پر ورځ الله ته تپوس کړي پلانیه قرآن تلاوت دې ډېر کم کوو ده سره عذر دا دی جهادونه مې کول څه ناشنا عذر دی او څه ښکلی عذر دی او یو ور مخامخ شي لکه قرآن تلاوت دې نه کوو ما فیسبوک کتو قرآن تلاوت دې نه کوو زه خو مزدورۍ کې وم بعض وی سهار په تیاره کې چې مزدورۍ له لاړ شي او د شپې په تیاره کې راشي دوی د ملا تیر ماتي دی وایي چې درسونه له راځه موږ چې د قرآن ویلو ټیم نه و موږ خو مزدوریانې کولې خېټه هم ساتلي یو سړي سره دا عذر دی یو سړي سره دا عذر دی چې د دنیا په عیش او عشرت کې وم او د خالد سره عذر څه دی جهاد کې مصروفه وم داسې ناشنا عذر د خالد بن الولید رضی الله عنه سره په خپله طلایي باندې مړلی او دې ته وایي د الله فیصلې چې رب العالمین مرګ نه یې لیکلی که نه رب العالمین چې مرګ نه یې لیکلی لکه سورت ال عمران کې الله په منافقانو باندې رد کړی چې دوی خلک د جهاد نه منع کوي ولې وایي مړه به شي منافقانو دا مطلب دی چې دا مرګ په کوم ځای کې دی دا د جهاد په میدان کې دا غلطه خبره ده که مرګ د جهاد په میدان کې وی نو خالد بن الولید رضی الله عنه به شهید شوی خو نه دی شهید شوی ځکه وی کله چې وفات کېدو زنکدن پرې راغی نو دی وی لقد طلبت القتل من مظانه فلم يقدر لي الا ان اموت على فراشي وی کم ځای کې چې زما ګمان و چې دلته به شهید شم هغه ټولو ځایونو له تلی یم خو تقدیر کې مې مرګ دغه و چې په طلایي باندې مه مرمه او بیا په جړا شو ملګرو یې بدن وکتو په بدن کې یو ځای روغ نه و یو ځای یا د تورې ګزار یا د نیزې ګزار یا د کاڼي ګزار یا د غشي ګزار یو ځای پکې هم روغ نه و او دی وی اذا انا مت که زه مړ شومه ښکاري خو داسې چې زه مرمه زنکدن مې دی خو که زه مړ شومه فانظروا فی سلاحي و فرسي نو زما د اسلحه به وګورئ او دغه اس دی زما دا به وګورئ دا هغه مجاهد دی د اسلام د دې میراث ته ګوره ښه د شاته څه پرېښودي دي وایي زما دغه تورې دي یو څو څه لږه ډېره اسلحه ده او زما دغه اس دی
نو دا وصیت یاد کړئ فاجعلوه عدة فی سبیل الله دا د مجاهدینو لپاره وقف دی بیا که چا جهاد کو دغه نه ورکوئ بیا دې کې اختلاف دی چې دی کوم ځای کې وفات شوی مدینه کې وفات شوی دی که نه شام کې حمص کې وفات شوی دی خو زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی والعلم عند الله چې دی په مدینه منوره کې وفات شوی دی او په هغې ډېر زیات دلایل دي بس یو دلیل لکه یو روایت کې داسې راځي امام ابن المبارک رحمه الله راوړی دی صحیح سندی دی چې لما توفي خالد کله چې خالد رضی الله وفات شو خرج عمر بن الخطاب في جنازته نو عمر بن الخطاب داغه په جنازه کې ولاړو او داغه په جنازه کې وو نو خو مدینه کې شو کنه او دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دورو کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته خبر ورسېدو چې زنانه په خالد بن الولید پسې جاړي او ټول امت اسلامیه پارټین کې باغه پسې جاړل نو خلکو شکایت کو امیر المؤمنین ته و امیر المؤمنین زنانه پسې جاړي ډېرې په ابو سلیمان پسې وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان پرېږدئ جاړي په ابو سلیمان پسې فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي ابو سليمان په شان ځوانانو پسې خلک جاړي دا خبره ده د جړه دومره ګټ سړی دی زمونږ نه جدا کېږي دومره ګټ مسلمان دی زمونږ نه جدا کېږي دومره ګټ مجاهد دی جدا کېږي او په هغه پسې دې څوک جاړي نه دعهن یبکین جاړي بس جړه کې څه نشته خدای وایي چې ځانونه به نه وهئ وویلا به نه کوئ د جاهلیت خبرې به نه کوئ د دې نه ځان لرې ساتئ نور که څوک پسې جاړي نو موږ څه ووایو جاړي لکه چې ابو سلیمان مړ دی یو نیم انسان چې د دنیا نه لاړ شي که ته غواړې او که ته نه غواړې خو ستا دا زړه به جاړي دا زړه د انسان جاړي ځان انسان کنټرولولی نه شي او یو نیم انسان ګوره ځکه زه تاسو ته بار بار د نصیحت کوم دې ملګرو ته ما ویلي م دي بار بار زه هم داسې کار وکړئ چې شاته تاریخ پرېږدئ خلک ته یادوي دعا درته کوي نو ته دغه ایله بیله ښځې او بچو پورې ښته او بیا هغه هم خوش قسمته دی چې ښځې او بچي ډېر وخت یاد کړي هغه خوش قسمته دی ان اکثر بس دغه ښځه څلور میاشتې لس ورځې او مور پلار یو څو ورځې خپوي او ښځه بچي یو څو ورځې خپوي بیا خبره ختمه شي خو هغه سړی چې یو تاریخ پرېږدي یو ځوان چې هغه د اسلام دپاره څه وکړي د مسلمانانو دپاره څه وکړي هغه په قبر کې پروت وي او تذکره ژوندی وي په قبر کې پروت وي د خلکو په زړونو کې ژوندی وي نو ابو سلیمان خالد بن الولید رضی الله عنه داسې معمولي سړی خو نه دی هغه وخت پرېږده چې په هغوی باندې به څومره سخته وه ما او تا پسې نن جاړو چې ابو سلیمان رضی الله وفات شوی دی نو چې ما او تا پسې سره پاسه 1400 کاله بعد جاړو نو په هغه ټایم به په مدینه باندې څومره سخته راغلې وه په مدینه باندې تکه توره تیاره راغلې وه او داسې سیرت کې راځي چې کونډې او یتیمانان او د کافرانو سره چې کوم قیدیان وو دا کمزوري کمزوري چې خبر شو سمې وجړل بیا زموږ تپوس به کوه ابو سلیمان یو مشهور مجاهد یو نډر یو کمانډر د الله توره سیف من سیوف الله هغه د دنیا نه ځي په ده پسې څوک نه جاړي او کوم کال کې چې وفات شو نو 21مه هجري وه د عمر بن خطاب رضی الله خلافت په وخت کې وفات شو